د روزګان ولایت په عامې روغتیا ریاست کې د پولیو واکسین 3 ورځنی کمپاین ماشومانو ته د 2 څاڅکي واکسین په ورکولو پیل سو. په دغه مراسمو کې د یاد ولایت د واکسینونو د بیړني مرکز مشر ډاکټر بخت محمد مصطفی وویل چې د امنیت تامین د دې لامل سوی چې په ټول ولایت کې 90% ماشومانو ته یاد واکسین ورسوي. وایي چې د تیر جمهوریت په پرتله 18% د دوی د کار ساحه پراخه سوې چې له امله یې سلګونه ځوانانو ته هم د واکسین پروسه کې د کار زمینه برابره سوې. کمپاین کې به تقریبا موږ 2,15,000 2,15,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کوو. جمهوریت په وخت کې دلته فیصدي تر 80% نه د اضافه سوی، خو الحمدلله اوس د امارت په وخت کې موږ تقریبا 90% کوریج لرو، یعنی په 100 ماشومانو کې موږ 90 ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولی دی. په ورته وخت کې په روزګان کې عام اوسیدونکي هم خوښ دي چې د دوی ماشومانو ته پر وخت واکسین رسیږي. دوی وایي تیرو جګړو د دوی ماشومان له واکسینه بې برخې کړي وو او اوس د کورنیو څخه غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو د روغ صحت لپاره د خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي. ټول هغه سیمې چې هغه کې خلک اوسېږي په هغه کې خلک ژوند کوي د واکسین لاسرسی شته، ورته واکسین ورته رسیږي. د خلکو څخه غوښتنه په دې برخه کې دا ده چې که غواړئ ماشومان د تلفاتو معیوبیت څخه وژغورئ، کوشش وکړئ چې خپل ټول ماشومان مو د هر کمپاین یا په هر دوره کې واکسین سي. نو اوس ډېر پراخه سوی دی په روزګان کاري ساحې ته واکسیناتوران یا ټیمونه تللی سي. نو د کورنیو او د والدینو څخه غوښتنه دغه ده چې خپل ماشومان واکسین کې د پولیو پر وړاندې یوه کمپاین کې برخه واخلي او دغه مریضي د افغانستان څخه ورکه کړي. دیني عالمان وایي د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره په اسلام کې ماشومانو ته واکسین ورکول جواز لري او کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي. ټول ته مو دا خواست دی چې راسئ په د خپل بچیانو باندې رحم وکړو، هغه ټاکلو ځایو ته خپل بچیانو ورولو چې هر څوک خبر وي چې هر چا د اعلان واورېدی تر نورو غیبینو پرې ورسي. دا به ستاسې یو خیر کثیر وي ستاسې دپاره. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت څه موده مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې. انتظار احمد احمدي، امید رادیو، روزګان.